د کابل او اشقاباد ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په موخه تازه هڅې. سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي چې د یو لوړپوړي اقتصادي او سوداګریز پلاوي په مشرۍ ترکمنستان ته تللی، ویلي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ به د افغان ترکمن سوداګریز اتصال کانفرانس جوړیږي. ښاغلي عزیزي ټینګار کړی چې د نوموړي کانفرانس سربیره په اشقاباد کې د افغانستان د تولیداتو نندارتون هم جوړیږي چې د افغانستان او ترکمنستان پر سوداګریزو اړیکو په پراخ اغیز کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست زیاتوي د ترکمنستان لخوا د چمتووالی شته چې د افغانستان د تولیداتو په هکله ښه تړونونه ولري. په ځانګړې توګه زموږ د مرمرو، ډبرو، سیخي ګل او د افغانستان د خاص تولیدات، همدارنګه د پلاوي په ترکیب کې له خصوصي سکتور څخه ځینې میرمنې شاملې دي. بل پلو د افغانستان د قانون او صنایعو خونه د ترکمنستان اقتصادي اهمیت ته په نغوتي سره ټینګار کوي چې د کورنیو تولیداتو د صادراتو د زیاتېدو په مخه په ترکمنستان کې د یو نندارتون جوړېدل ارزښتناک دي. بل خوا د هیواد 15 سوداګرې میرمنې هم په دغه سفر کې ترکمنستان ته راغلي دي او خپلې غوښتنې مطرح کوي. په اشقاباد ښار کې د سوداګرو ښځو مسؤله فریبا نوري څرګندوي هیله لرم چې د سیمې په کچه یعنې ګاونډي هیوادونه له افغانستان سره وکړی شي چې د افغانستان او د سیمې د ښځو ترمنځ یو سوداګریز کمربند رامنځته کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست دغه راز د ترکمنستان د سوداګرو او صنعتکارانو ټولنې له رئیس او د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونې له رئیس سره وکتل او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د راکړې ورکړې د زیاتېدو د ټرانزیټ په برخه کې د ځانګړو استازو د رامنځته کېدو او د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ د پانګې ستونزو د حل په تړاو خبرې وکړي. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.